دوستان نننۍ ویډیو زموږ په هغه باره کې ده چې آیا ښځې په څومره وخت کې انزال ته رسي. دا هغه معلومات دي چې ډېر خلک ترې خبر دي او په دې نه پوهیږي چې ښځه څنګه انزال کیږي او په څومره وخت کې انزال کیږي. نو له دې اهم معلوماتو نه هم خبروم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ په ډېر اهمه موضوع ده چې ښځه په څومره وخت کې انزال کیږي. نو دوستانو دا یو اهم معلومات دي چې ډېر خلک ترې ناخبر دي. نو په دې ځان پوهول پکار دي ځکه چې څنګه سړی انزال شي او د انزال کېدو وروسته د هغه طبیعت صحیح وي او که انزال نشي نو په دماغو یې یو بوج جوړ شي. نو دغسې که ښځه هم انزال نشي نو په هغې یو بوج جوړ شي. له دې امله هغې ته ډېر نقصان هم رسیدلی شي. دوستانو د ځینې خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې ښځې د کوروالي په وخت کې نیمه یا یوه ګنټه اخلي. نو دا د دوی غلط فهمي ده. نو دوستانو دا خبره یاد وساتئ چې د انسان ټایمینګ له 3 منټو نه تر 6 منټو پورې وي. سړی هم له 3 منټو نه واخله تر 6-8 منټو پورې انزال ته رسي. همدغه رنګ جینۍ یا زنانه هم ټایمینګ له 3 نه تر 6 منټو پورې وي. نو دوستانو زیات تر سړي له خپل ټایمینګ زیاتولو دپاره د ټایم ګولی او یا څه نور څیز استعمالوي چې دغه کار کولو سره سړي ته هم نقصان رسي او زیات تر د ښځې دننه زخم پیدا کیږي او له بچو نه د محروم کېدو سبب ګرځي. نو پکار دی چې هر څه په خپل طاقت سره وکړی شي. دوستانو دا د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ، چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لیدلو په امان.